بسم الله الرحمن الرحیم. نن باید یو ټاپک کو ذکر اسو ډیرو خوش درس مونږ نه دی. نن ټاپک زمونږه اره کې دی خو زه به تاسو ته یو ټاپک پاره کې خبرې کوم. پرون ویل تاسو ته ډینامیک او سټیټیک میموري لوکیشن باندې خبرې کوم. خدای نه مخ کې یو کنسپټ لپاره یو دارې پترو باندې یو ټاپک تشریح کو. مونږه لیټ سپوز دس یو اره کریټ کو چې هغه لپاره موږ مخکې نه ځان ته په میموري کې سپیس ریزرو کوو. چې ریزرو کوو سپیس. فار ایگزامپل زه داسې یو اره کریټ کول غواړم چې د هغې اره سایز چې کوم دی فار ایگزامپل د هغې سایز موږ سره ویلیو سایز از ریزرو دې ته ویل کېږي چې مخکې نه ځان ته یو سایز وټاکي. فار ایگزامپل زه د 500 ویلیوګانو دپاره دا ریزرو کوم خو زه به اټ ا ټایم 50 ځلې ویلیو دې ته نه اچوم. زه غواړم چې 50 ویلیو لپاره دا ریزرو کوم. خو که ما مثال 10 پکاري 10 که 20 پکاري 20 که 5 پکاري 50 نه کم تر 500 پورې. خو زه یې څونه استعمالوم د هغې مطابق باید زه دا یوز کوم. یعنی ریزرو 50 شو معنا دا دی چې د دې ټوټل سپیس که مونږ حساب کو 800 بایټ دی مونږ سره 4 ضربې 50 400 نه راځي نو 200 راځي 200 بایټ شو مونږ سره. دا مونږ میموري کې سپیس ځان دپاره ریزرو کړي. خو زه غواړم چې د دې سپیس نه علاوه چې کوم دی منګه ځان ته پدې کې سپیس وټاکو. مثال که زه سپیس 10 وټاکم نو 50 په ځای به 10 سپیس راشي. څومره 10 که زه 20 وټاکم د 50 په ځای به موږ ته 20 راشي. یو دا خبره پکې ده. بل خبره دا ده که چېرته فار ایگزامپل زه ویلیو فار ایگزامپل اساین کوم. ما مثال سایز وټاکلو 2 ریزرو سپیس موږ سره څونه دی 50. زه مثال 2021 دا ویلیو ما اساین کړه. زه ما سپیس 2 ټاکلی دی. وروسته زه ویلیو دې ته اساین کوم مثال 29 نو سپیس څونه دی موږ سره 2. دا به څنګه په میموري کې سټور کېږي 29 په دې باندې خبرې کوو. ایزي ټاپک دی. اول به د دې لپاره موږ راشو سورس فایل به زه والم include stdio.h using namespace std main function and body. دا به دې لپاره ولیکلو چې موږ دلته include iostream library هم څنګه کو ایډ کو. په دې کې به زه ولیکم array topic ها اوس به تاسو یو array کریټ کړئ. اره وکنه خدا هغه ټاپک ما ته نه ښکاري. نه دی کې لږ څه دغه راغلو خو زه بیا به یې ولیکو څه مشکل خو نه ده. سورس فایل یا فایل ته راشي اوپن. دا فایل کوم بل ځای کې پروت دی. د څه په نوم اره په نوم ټیک شو. زه لیکم فار ایگزامپل انټر ویلیو 21. اول دس لیکم سیو ټو انټر اره سایز. دلته سه یو ویریبل کریټ کوم ان په نامه پمدیزي کې اتوماتیکلی رو کالم باندې خبرو روزو کلم باندې روزو کلم باندې کاول چې دوم چې
څنګه اول شي لکه دا اول خو شل ورته واسه دا اوس د کالم لپاره دا سنگل یو ون ډایمنشنل ارے ده موږ سره لکه امریکا کې سره د خبرې وکړې صحیح شو سه ټو ډایمنشنل باندې صحیح شو نو ګوري r من سره شي یا c any name if you want ما memory space reserve کړو د شلو لپاره همانه به اول د سیس پښتنه کې چې ته څومره ویلیو غواړي स्टोर की सेन da बची तो स्टोर कम सी आउट टोटल array says you enter the चार बराबर था मुझे मालूम शी बच्चों दो वाला says था वाह लहावी उस तब हम यो लूप जोड़ को मंगा मिसाल से मंगो उठा करो 2 3 नागे तो वो असाइन को मंगा ना तो चा पजरे बे असाइन को दो लूप पजरे यो वेरिएबल बस बलम क्रिएट कम द आई पर आगे वैल्यू ची मंग एंटर को आगे ऑटोमेटिकली चा तरह से आयता सी हो चिरे आगे अरे सेस दे माना मा स्पेस रिजर्व करे 20 मिसाल 5 वैल्यू स्टोर को वाड़ा मा नो 5 सी की वजह कम द अरे सेस टू की सी और पर आई के आगे 5 सेस वैल्यू स्टोर की उसको रे सिंग की जरूरी कम आई दी कि आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन सी लेस देन 29 माना दादा आई मा तैयार तो वेरिएबल क्रिएट कर तो अगर फॉर लूप के हम डेटा टाइप टाकू कना जेनो टाइकम से कम मख के डिफॉल्ट टाकल शो बाहर की आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन सी माना दादा चिमुंग वैल्यू असाइन को चाट असाइन को आई ता तरकम पूरे तरसो पूरे बसी की सुन वैल्यू सुन साइज प्रोते मिसाल मंगा शुरू पर ना सी की मिसाल मंग साइज वर को सो जनो वा मा रिजर्व करे सिर्फ शल दे मेमोरी की स्पेस जान द टाकरे सो 20 जसं वाडम अवल तमागोर उलिकल मेसेज के एंटर अरे सेज सो 20 हुजूर से लोग जो 20 साइज दे मुकम्मल वैल्यू आगे तो एंटर को वाडम के लिए 20 तो सर जरूरत 50 तो जरूरत पड़रा नागेर खातर मौलिकल अरे सेज आगे बसी की स्टोर शी सही शु मिसाल मौलिकल 5 अरे सेज बेबल आगे नरुस्त से की यो बल वेरिएबल जुड़ुम आए 5 में से स्टैक लेकर ना साइज में सिर्फ 5 उठा करो आओ आगे 5 बा असेंच चाहता सीता उस लूप जोड़ुम यो बल वेरिएबल में जोड़ कर आए पनु उस दे 5 says the value असेंट कोमा 0 1 2 3 4 दी हर यो इंडेक्स the value असेंट कोमा चागा वैल्यू असेंट की अगर बची तरह से आए तब रहे पागे की बस टूर की मकसरा उसंगे बस टूर को मंगा गोरे मंगो तो सुरतो चे सेन कमा वैल्यू ची देखिए स्टोर की आर वैल्यू आई माना दादा जो वैल्यू से कला एंटर को अगर ऑटोमेटिकली चाहते बोलेगा आए तो बोलेगा आई मा वेरिएबल जोड़ करेगा ना आई वेरिएबल दी दैट्स सही शो मंगसरा तर दिस पूरा प्रोग्राम क्लियर शो माना दादा जो दादा कला सब कमा रन कमा कंपाइल एंड रन कमा तब हम लिखू आई प्लस प्लस एंटर अरे सेज फॉर एग्जांपल 3 मात्र टोटल अरे सेज यू एंटर 3 सही शो कहना वो लिखूं 20 10 20 प्रोग्राम खत्म अरे सेज डिफॉल्ट सो दे शल दे उरुस तमंग जरी वैल्यू शुरू द पारना सेन कोल वाडो शुरू पारा सेन कोल वाडो दद्री पारा यानी मंग अरे सेज जेड टाकू दे पारा किले जमंग जरूरत जेड द पले कस्टम वाइस मुन चुकम दे तो वैल्यू असाइज वर्कू डिफॉल्ट वो दशला किस किले शुरू तम जरूरत निश लस तम जरूरत छी पेंजो तम जरूरत छी नागे मुताबिक ज दगा वर्कुमा आगे तो वैल्यू संग कुमा असन कोमा तरशल बोरा असल नंबर कंसेप्ट पानी के उलिका सब्जेक्ट मिसाल जब स्कोर दे लिहाज वाला सब्जेक्ट स्कोर की बच्ची उलिको
نو پدې کې اوستاسي سایز ټاکلې ده نو پدې کې موږ سبجیکټ سکور دلته موږ ولیکو I plus شي 1 دا غي نورسته مطلب دا دې خاطر چې موږ تل دا هم څنګه شي معلوم شي بیا به شي معلوم موږ inline compile and run اوس ګورې موږ لیکو enter array says for example 5 total array says 5 اوس ګورې هم دا inline دلته ضرورت نشته سباونه دی خو ګوره هم memory result space ونه دی shell ذلكم 20 you enter 20 دا full شو موږ سره ذلكم for example 4 subject score 1 for example 20 30 40 50 خبره څنګه شو ختم شو د دې پس کله چې زما ضرورت داسي چې زه سایز ولرم زه ریزلټ سایز لرم زه خو ما انټر کړی سو دي څلور دي زه یو بل ویلیو دې ته انټر کول غواړم اوس چې 15 شي نو څنګه به ویلیو دې ته انټر کول ته سپیس مونږ 4 ټاکلې سو ټاکلې ورته 4 ټاکلې لدی پس د لوپ نه بهر automatically بل کوېشن مونږ سره save to enter other value یا other subject value score اوس به value ورکړم زه هغه به سین کم چیرته دلته به یو بل ویریبل جوړ کړم فار ایگزامپل other v a o v مې ولیکل other value زه صرف تاسو ته دا خایم چې سیده موږ سپیس وټاکلو دا غي مطابق ویلیوم اساین شو خو که دا غي نه ورسته موږ فار ایگزامپل ریزرو میموري کې ویلیو سٹور کو هغه څنګه سٹور کیږي صحیح شو کنه اوس یو بل ویلیو سٹور کول غواړم د لوپ په ذریعہ نه مثال یو ویلیو سٹور کول غواړم به لوپ ته ضرورت نشته که مثال په ډول 15 یا شپږ ویلیو سٹور کول غواړم به لوپ ته ضرورت شته کنه لوپ په موږ دا کو نو زه به صرف والم یو دا ویلیو غواړم دا چې تاسو سٹور شي او وی کې به سٹور شي او وی کې به سٹور شي به ولیکو سیاوټ انټر لوکیشن اوس خبره د لوکیشن نه ځکه میموري لوکیشن کې موږ څونه سپیس لرو 4 ځکه 20 کو ریزرو سایز دی حالت موږ سایز ورته چې ورکړو 4 لوکیشن دا ویلیو چې تور کې ادر ویلیو دا په کوم لوکیشن سٹور کی 0 انډیکس باندې 1 انډیکس باندې 2 انډیکس باندې که 3 انډیکس باندې اوس دلته کوېشن دا چې په ډیفالت ویلیو پرته زه نه غواړم چې هغه ویلیو هم څنګه شي لمنځه لاړ شي او دا غي سره څنګه چې کوم ادر ویلیو یا ادر سبجیکټ ویلیو زور کوم هغه باید هم په غیږ کې څنګه شي سٹور شي اوس دلته کوم پروسس مخکې په هغه خبرې وکړو سین دا سٹور کوم په شي کې دا لوکیشن کې بل ویریبل بل تکریټ کو ال او سی په نامه یا لوکیشن چې په نامه به کریټ کومګه لوکیشن دې تلک دغه کمپلیکیټډ ته لک صرف دقیق سوچ وته پکار دی نو زه به څه وکم دلته بل سٹور کوم شي کې لوکیشن کې خبره څنګه شو خبره ختمه نه ده اوس کوم پروسس او ویلیو به څنګه سٹور کو یاد ساتئ دې لپاره داسي موږ ټوټل سپیسونه ورکړي 4 1 2 3 and 4 bus last one 4 the d index 0 index thi 1 da dakik tasi gore chedi 2 and 3 but 0 index for example 20 for example 30 for example 40 let's suppose 40 and last one edit for example 60 the other value for example ma work location mein इंतखाब करो for example 2 देखिए लोकेशन कम ही होते 1 दे the r total से सुन रहे the r आवरने वेरिएबल दस पनाम दे c
د دې الته مونږ خپل سپیسیفیک سایز او ټاکل هغه سو ټاکل ورته یا سلور یا 15 یا 400 مونږ ټاکو چې کله سم ټاکو خلاص ویلو مونږ انټر کړی کنه ولټ سپوز ما 4 ټاکل 4 دی بس کوي دی او لوکیشن مونږ ټاکل دی اتوماتیکلی دی دا ډالر علی دی کنه سٹور کوي ځکه هغه کې یو ویلیو سٹور دی سکی لیفت په دی رائټ سایډ کې یو بل لوکیشن کریټ کړي اتوماتیکلی ځکه ریزرو میموري سپیس لرو مونږ کنه دی اتوماتیکلی ځان لپاره یو بل سپیس څنګه کېلتا دی سایډ کې کریټ کړي وس دی چې کله دا ځان سره 8 کې 0 1 2 3 د دې لوکیشن ایډرس به سوی بیا 4 وي 4 وي د دې لوکیشن ایډرس کله چې 4 شي موږ لوکیشن سو ټاکلې 2 دا بدل ته نستور کیږي سو کې دی دا ویلیو اتوماتیکلی راوالي دا راوالي دلته راوړي دا راوالي دی ایډرس باندې واچي دا ویلیو ګورل ته هر یو لوکیشن دسي دې لوکیشن مطابق بل لوکیشن دې مطابق بل لوکیشن امدا شان د دې مطابق بل لوکیشن دا سي لوکیشن کریټ شي به د هغه لوکیشن نو ورستا یاد ساتي دا هغه لوکیشن نو ورستا اتوماتیکلی بیم دا لوکیشن نه انتخابي کنه ویلیو دیتا سن کیږي اول وسو شي اول ودا سو شي چې دا ویلیو اتوماتیکلی اسین شي دی لوکیشن ځکه نیو لوکیشن څنګه شو کریټ شو دلته وسو شي د کې براش 60 په بل لوکیشن کې وسو راشي 40 ځکه یو لوکیشن اضافه شنو شیفټینګ به وکړي ویلیو اتوماتیکلی شیفټ شي دیتا د کې وسو راشي موږ سره 30 دا خالی شو کنه دا څنګه شو موږ سره خالی شو دا لوکیشن به اتوماتیکلی فیل شي سو بکو ایڈ شي کی اتا دا ورنوي لوکیشن دی چې دا امټی پاتې شي نه دا ویلیو دلته راځي معنا دا چې دا ویلیو وکراش شي دا به امټی شي کنه امټی بنه شي څنګه به امټی شي امټی وشو دا ویلیو تر راغله کنه یعنی دلته معنا نه چې دا ویلیو ویلند راکړو دا په ځای پاتې کی دا ویلیو دلته راځي دا ویلیو دلته راځي دا ویلیو دلته راځي اصلي مقصد دې دا دی دا ویلیو دی تراغله سلوی خو ساهته سلوی ویلیو شپېتو ته شپېتو ویلیو د نیو چې کوم لوکیشن دی هغه تراغله موږ لوکیشن ټول دې ډاکله کنه دا خالی پاتې شو 20 په خپل ځای پاتې کیږي الته لوکیشن ټول ډاکله دی کوم نه ډاکله به ودا شفت کړي دی سایت کتری وټا کو به د دې ځنه شروع کیږي خو ساده یو شپېته به مرګي واسطه دا څلوي خو د شوتا څنګه راغلی اتا دا ادر ویلیوز د کنه دا هغه ویلیو چې مطلب د لوکیشن د انتخاب نو ورسته مونږ ورکړو ورته اوس دا ویلیو لوکیشن مونږ ته ټاکلو چې د میموري په سیکنډ لوکیشن به داستور کیږي اره مونږه سم جوړه کړی دا په سیکنډ لوکیشن خو ډیفالت مونږ ویلیو سٹور کړی دا صحیح شو نو هغه ویلیو د پاسه خدای ریپلیس کیږي نه کنه دی به یو نوې لوکیشن جوړ کی هغه ویلیو به شیفت کی ټول ته دا به امټی پری دی کوم ویلیو چې ادر ویلیو اچول راغلی تاسو ونه رسې مطلب باندې تاسو اوس ګورو دې پریکټیکل ګورو اوس د دې نو ورستا بتاستو کوي یو لوپ په جوړ کړئ شی به جوړ کومګه لوپ دلته بتاسو لیکئ I is equal to n minus 1 or c minus 1 c minus 1 الته لوکیشن معنا دا چې د سینه یو څنګه شي کم بشي ځکه په کوم خاطر چې الته د اذر ویلیو د پر سپیس پاتې شي نو موږ دلته څه ولیکو I greater than or equal to c اله کم که چې کله I د c نه زیات شي c نه زیات شي c کې c پراته دي ویلیوز پراته دي 5 ویلیوز پراته دي یو پکې بل هم زوړ شو یو چې پکې بل ورچم
نو آی به سی نه زیاتیږي که به نه زیاتیږي سی 5 سیز دی 4 سیز دی اوس موږ وایو الته یو ماینس کا یعنی یو سره خالی پرې کله چې آی greater than or equal to سی شي دغه ګوره مهمه خبره هم دې څه کېده سی چې سایز دی ټوټل ریزرو سایز معلوم دی کنه سوري 20 ماسونو سایز ورکو مثال 4 ویلیو بچی 4 سایز بچی کې سٹور شي سکی پدې کې موږ سو ویلیو سٹور کو 4 مساوي شو کنه وس مثال یو بل ویلیو سٹور کوم وس په آی ویلیو زیات شي کنه مطلب 4 په کې سٹور یو بل زیاتېږي نو چې کله بل زیاتېږي موږ د سوي چې کله آی زیات شي د اره د سایز نه د سینا نو دی وخت کې بچي وشي سینا بچي مې نشي یو لوکیشن ال لوکیشن په اتوماتیکلی کریټ کیږي کنه نو چې کله یو لوکیشن ته مې نشي ال تبصاحه امټي پاتې شي هغه امټي ساحه ته بچي وکوم دا اوس کوره دلته بچي وکوم آی کاما سیمیکولن آی ماینس ماینس یعنی یو لوکیشن موږ څنګه کو ان ډیکریمنٹ کو یا یو لوکیشن څنګه کومګه ډیکریمنٹ کو دلته به تاسو راشي دا به سٹارټ او بلې کې تاسو اره څه کومنده د ویلیو کومنده اره د ویلیو کومنده پدې کې ولي کې I - 1 اینه به یو کم شوی کنه هغه کم شوی ساحه دا کم شوی ساحه تا ویل واچو د چینا د آین آی موږ سره پدې کې موږ لیکلی C - 1 دلته موږ شی ولیکو C - 1 نه چې کومه ساحه ختم شو لري شو دا د هغه ویلیو د آی نه یو ویلیو راواله او په هغه ساحه کې څنګه کا سٹور کا لیټ سپوز دا وګورئ تاسو دلته به یو ساحه څنګه شي امټي بشي چې کله دا امټي شي نو دا خو د آی ویلیوز دي موږ سره کنه نو اتوماتیکلی د آی نه بچي یو ویلیو راوستل شي نه اته یو راوستل شي په دې لوکیشن کې به سٹور شي موږ سره دغه طریقې سره موږ کولای شو چې وروسته میموري ته ویلیو څنګه کو اساین اوس کزولې کما امدا طریقه سیوټ فار ایگزامپل other value په کوم ځای کې پراته ده او وی کې پراته ده end line compile اوس کوله enter array says for example 5 20 30 40 complete شو the chart says pura should I enter other value 20 OV value la sara kana enter location 2 any location other value is equal to 2 so any location calculation 3 or 3 4 0 4 location ta taki 5 huh the 5 shares 5 array size show array size وس ګورئ په دویم لوکیشن به کوم ویلیو سټوري موږ سره شل به سټوري دا په کوم په کوم دا سټوري دا په 0 سټوري دا دیش په کوم لوکیشن و سټوري 1 نه 2 ځکه 0 1 2 شو کنه موږ سره دویم لوکیشن موږ ورته ویلې دي 0 1 دا په سیکنډ لوکیشن سټوري دا تھرد دا فورث دا په 5 او دا په کوم لوکیشن سټوري 2 یعنی دلته بچی اتوماتیکلی یو لوکیشن اضافه کیږي نو منګه په دې خبره کو چې منګ ځان ته ریزرو میموري څنګه ساتو بیا د هغه نورستا منګ به ځان ته سپیسیفیک سایز څنګه منشن کو چې مثال زسونه ویلو باید هغه ته څنګه کما اساین کما دې لپاره منګه د دغه کنسپټ نه په اړه کې استفاده کوو پوه شو دې پوری تاسو دا خبره لږ کمپلیکیټډ تاسو ور باندې پریکټیس وکړئ صحیح شلو درس وبس هوم ورک باندې تاسو ته کار وکما او ټاپک پر اورئ